دوستانو وخت مو په خیر. نن چې د زمونږ څلورم لوست ده یعنی څلورم درس ده. د درس عنوان چې ده فعلونه د غږ بدلون سره، یعنی فعلونه خو پوهیږي وربن ورته وایي. فعلونه ته څه وایي؟ وربن مت وکال ویکسل وایي. فعلونه د غږ وکال ته یعنی غږ بدلون سره. صحیح ده؟ ښه متوجه اوسئ. دلته موږ څه هدف ته د وکال ویکسل نه. زه یو مثال درته وایم. فرض که دلته موږ تاسو همیش عنوان کې ګورئ. دلته عنوان کې دلته کله ich esse زه خورمه wenig وایي زه لږ خورمه. aber لیکن du isst ته خورې فیل ډېر. ګوره ich سره چې راغلی اس راغلی ده. ګورئ دلته ای غږ وګورئ. د دې غږ په دو کې په ای باندې بدلیږي. نو د درس عنوان ده هدف هم همدغه ده چې وکال بدلیږي. وکال دلته ای ده په چی باندې بدلیږي؟ په ای باندې. دلته وکال څه ده؟ ا د په چی بدلیږي؟ په ای باندې بدلیږي. موږ هدف د دې درس نه همدا ده چې دا غږونه چې بدلیږي څنګه بدلیږي. تاسو به خاص هدف همدا وي چې دا غږونو تلفظ صحیح یاد کړئ. بدلون ځای باندې تاسو باید پوه شئ. او هغه دوستان نه چې تیر درسونه تیر شوي که نه، نور درسونه اول دویم دریم ته تیر شوي، دلته به حتما ورسئ. په دې هغه کې یوټیوب پاڼې ته چې کله لاړلی ول خو باید سره فالو کړئ. بیا به یې پلی لیست کې وګورئ. دلته پلی لیست باندې چې کله کلیک وکړئ دلته راځي ګرامر برخه A1 A2. یعنی دې کې هغه نور درسونه به ټول په یو ځل دې کې کتای شي. پلی لیست ته به ورځي همیش. یعنی هر یو ځان ته یو پلی لیست لري. صحیح ده؟ ورځو درس شروع کوو دوستانو. ښه متوجه اوسئ. اول نه یو اسای سره تم کوشش وکړئ په یادو زده کړئ. صحیح ده؟ موږ وګورئ څنګه دغه غږ تغییر کوي. ایسن وایي خوړلو ته وایي. صحیح ده؟ اوس ته وایي چې زه خورمه. ich esse. دو سره اس په چی بدلیږي؟ ایست باندې بدلیږي. یعنی دا ای حرف په ای باندې بدلیږي. دو ایست ته خوري کنه. اس ایست هغه خوري. هغه خزه خوري. هغه ماشوم. اس ایست. wir essen. ihr esst. Sie essen. په معنا خو ان شاء الله پیږي. بیا تکراروم. ich esse. غږ په دغه دیزي کې صرف غږ تغییر کوي. نور ټول غږونه همغه ای په خپل حالت پاتې کیږي. صحیح ده؟ ګوره ich esse په چی بدلیږي؟ ای په د ای باندې. ich esse زه خورم. du isst ته خورې. sie isst هغه خوري. که نارینه وي ښځینه وي ماشوم. wir essen موږ خورو. ihr esst تاسې خورئ. sie essen هغوی خوري یا تاسو خورئ. ورځو دوستانو بل فعل ته شلافن ته ورځو. انفینیټیو به چی؟ شلافن. شلافن خوب کول ته وایي. ا په چی بدلیږي؟ په ای باندې. وکال آی په ای باندې بدلیږي. اوس دلته ا ده په چی باندې بدلیږي؟ په ای باندې بدلیږي. ښه متوجه اوسئ. ich schlafe. du schläfst. ګوره دلته schläfst. ښه متوجه اوسئ. du schläfst. sie schläft. wir schlafen. ihr schlaft. sie schlafen. په یادو زده کړئ. بیا تکراروم. ich schlafe زه ویده کېږم. du schläfst ته ویده کېږي. sie schläft هغه ویده کېږي. که نارینه او ښځینه یې که ماشوم یې درې واړو ته schläft راځي. wir schlafen موږ ویده کېږو. ihr schlaft تاسې ویده کېږئ. sie schlafen هغوی ویده کېږي یا موږ ویده کېږو. انشاءالله چې دا به مې یاد شوي. اوس دوستانو راځو بعضې مهم فعلونه دي چې غږونه بدلیږي. ما تقریبا یو 15-16 لغتونه لیکلي دي چې یو وی په دې ځای کې دي او نور اخواته دي. صحیح ده؟ راځو دوستانو ګیبن. دې انفینیټیو چې ده؟ انفینیټیو وایي هغه اصلي حالت د فعل. اصلي فعل چې فرض که دا ونه ده او دا نور شاخونه دي. صحیح ده؟ یعنی هغه اصلي منبع چې ده؟ ګیبن ده. صحیح ده؟ ګیبن یعنی اصلي فعل چې ده. بیا په دې فعل کې ګیب چې ده دا منبع سو. صحیح ده؟ یعنی دیزي نه. خو دلته دې کې تغییرات راغلي ده بې قاعدې دي. دې ته باید فکر وي چې کله تغییرات پکې راغی بې قاعدې دي ځکه هغه خپل منبع پکې نشته. دې په خاطر باندې صرف دې کې ده او دې دواړو کې نشته او دې ټولو کې نور شته. دا بې قاعدې سو. یعنې تغییرات پکې راغلل. دا ټول بې قاعدې دي ځکه تغییرات پکې راځي. نو ځکه یې غږ هم تغییر کوي. که تغییرات پکې رانیسي غږ یې تغییر نه کوي. ښه اوس ورځو دوستانو ګیبن. انفینیټیو چې ده؟ ګیبن ورکول. څه ده؟ ich gebe
زه یو د دې معنا وایم، نور تاسو باید خپله پوه سئ. ich gebe د geben ورکول ته ich gebe و دلته ای باندې بلی du gibst es gibt wir geben ihr gebt sie geben. بیا وایم ich gebe du gibst es gibt wir geben ihr gebt sie geben. Ich gebe, du gibst, es gibt, wir geben, ihr gebt, sie geben. اوس ورځو laufen ته ورځو. laufen چې ته وایي منډه وهل. صحیح ده. نور تاسو باید یا زه منډه وم ته منډه وایي، هغه به تاسو خپله باید ذهن کې راولئ. زه صرف تلفظ ښیم. ich laufe زه منډه وهم، نور درته نه وایم. ich laufe معنا یې درته نه وایم، تاسو خپله. ich laufe ګوره آ په چې بدلېږي په ای باندې بدلېږي. ich laufe du läufst ګوره ای باندې اوی ګوره دا ا umlaut او اوی تلفظ کی. du läufst es läuft دلته läufst او دلته läuft ګوره فرق دلته استی راغله کنه. wir laufen ihr lauft sie laufen. بیا وایم ich laufe du läufst es läuft wir laufen ihr lauft sie laufen. ich laufe du läufst es läuft sorry laufen nicht läuft wir laufen ihr lauft sie laufen. اوس ورځو helfen کومک کولو ته وایي. ګوره دلته ای په ای باندې بدلیږي وکال ویکسل کنه. ich helfe یعنې زه کومک. ich helfe du hilfst ای ده ښه. du hilfst es hilft دلته استی راغلی. hilfst دلته استی نه راغلی، دلته اس نه راغلی. ګوره دلته استی راغلی. du hilfst دلته نه راغلی. du hilft هغه es hilft sorry. du سره hilfst راځي، es سره hilft راځي. ګوره ich helfe du hilfst es hilft wir helfen ihr helft sie helfen. بیا تکرارم. ich helfe du hilfst es hilft wir helfen ihr helft sie helfen. ورځو nehmen چې ته وایي اکمله؟ nehmen اخیستل یا نیول کنه یو څه nehmen. ich nehme du nimmst es nimmt wir nehmen ihr nehmt sie nehmen. ګوره ich nehme ښه متوجه. ich nehme du nimmst ګوره ای په ای بدل شو. ich nehme du nimmst es nimmt wir nehmen ihr nehmt sie nehmen. اوس waschen چې ته وایي مینځلو ته. آفرین مینځلو ته وایي. waschen مینځلو ته وایي. ich wasche du wäschst es wäscht ihr waschen wir waschen ihr wascht sie waschen. بیا وایم ich wasche du wäschst es wäscht wir waschen ihr wascht sie waschen. اوس ورڅو ذهن چې ته وایي لیدل. ich sehe زه ګورم کنه. ich sehe du siehst زه په چی بدلیږي په دو کې سره siehst. ich sehe du siehst es sieht wir sehen ihr seht sie sehen. بیا ورته ich sehe du siehst es sieht wir sehen ihr seht sie sehen. بیا وایم ich sehe du siehst es sieht wir sehen ihr seht sie sehen. اوس ورځو sprechen چې ته وایي خبرې کول. ich spreche du sprichst دلته ای باندې ای په ای باندې بس. ich spreche du sprichst es spricht wir sprechen ihr sprecht sie sprechen. بیا تکرارم. ich spreche du sprichst es spricht
spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen. ورزو دلته بل لیست ورزو چې دا هم ډیر مهم دی، دا هم باید تاسو یاد کړئ. فرګیسن څه ته وایي؟ هېرول. هېرول یا له یاده چا نه شی وتې که نه فرګیسن. Ich vergesse, ich vergesse, ich vergesse, ich vergesse, du vergisst, du vergisst, du vergisst, sie es vergisst. ګوره دواړه یو رقم راغل، du او sie es سره دواړه یو. sie es vergisst, du vergisst, sie es vergisst, wir vergessen, ihr vergesst, sie vergessen. بیا وایم ich vergesse, du vergisst, sie es vergisst, wir vergessen, ihr vergesst, sie vergessen. ورزو empfehlen څه ته وایي؟ سپارښتنه، توصیه کول. سپارښتنه یا توصیه کول. آفرین. ich empfehle, ich empfehle, ich empfehle, ich empfehle، یعنې زه تا ته دا توصیه کوم، دا سپارښتنه کوم چې دا کار داسې وکړو یا داسې وکړو، مطلب سپارښتنې نه دا نه. ich empfehle، du empfiehlst، du empfiehlst، du empfiehlst، empfiehlst، sie es empfiehlt، wir empfehlen، ihr empfehlt، sie empfehlen. Wir haben ich empfehle، du empfehlst، sie es empfiehlt، wir empfehlen، ihr empfehlt، sie empfehlen. Lesen torzo ich lese، du liest، sie es liest. ګورل ته بیا دا دواړه یو رقم راغل، ته هم باید فکر وسیره. du liest، sie es liest، wir lesen، ihr lest، sie lesen. بیا وایم ich lese، لوستل څه ته وایي lesen؟ لوستل. لوستل ich lese، du liest، sie es liest، sie lesen، ihr lest، sie lesen. fahren څه ته وایي؟ چلول. ich fahre، ich fahre، ich fahre. ګورې په چی بدلېږي دلته ای باندې. ich fahre، du fährst، du fährst. موږ هدف دغه کوم چې په نښه کړي دا زموږ هدف دی دې تلفظ. ich fahre، du fährst، sie es fährt، wir fahren، ihr fahrt، sie fahren. بیا وایم ich fahre، du fährst، sie es fährt، wir fahren، ihr fahrt، sie fahren. halten، halten څه ته وایي؟ راتل. یعنې ول halten ساتل که نه. آه. ich halte، ich halte، ich halte، du hältst، du hältst، sie es hält، wir halten، ihr haltet، sie halten. بیا ich halte، du hältst، sie es hält، wir halten، ihr haltet، sie halten. ګوره تاسو باید دا په یادو زده یي، په لیکلو هم زده کوئ او په ویلو دواړو. فالن څه ته وایي؟ لوېدل. لوېدل یا سقوط کوي شی لاندې که نه. ich falle، ich falle، du fällst، sie es fällt، wir fallen، ihr fallt، sie fallen. ich falle، du fällst، sie es fällt، wir fallen، ihr fallt، sie fallen. نه fallen نه ده ګورئ sie fallen sorry. ja ich falle، ich falle، du fällst، sie es fällt، wir fallen، ihr fallt، sie fallen. treffen څه ته وایي؟ ملاقات. ملاقات کول. ich treffe، ich treffe. لیدل یا ملاقات کول. ich treffe، du triffst، sie es trifft، wir treffen، ihr trifft، sie treffen. wir haben ich treffe، du triffst، sie es trifft، wir treffen، ihr trifft، sie treffen. ښه اوس راځو دوستانو، اوس باید تاسو پوه شئ مثال په ډول که نه، په دې باندې دا ډېر مهم ده. wie heißt ihr infinitiv وایي څه نومیږي دا مصدر. infinitiv مصدر ته یعنې اصلي حالت. schreiben sie وایي لیکي. ما تیار دي کړي چې وخت ضایع نه شي که نه.
du gibst دا gibst د چی نه په لاس راغلی دلته د geben نه په لاس راغلی geben صحیح ده ورکول ته وایي صحیح ده er läuft وایي هغه منډې وي läuft د چی نه په لاس راغلی د laufen نه په لاس راغلی دا باید تاسو زده یي sie hilft چه hilft ده استی پکې مو وایي تاسو ځکه sie hilft د چی نه په لاس راغلی د helfen نه په لاس راغلی du nimmst د نیمن نه په لاس راغلی nimmst د چی نه په لاس راغلی د نیمن نه په لاس راغلی معنا مې تیارې کړي یا نور کې ښه یا wäscht هغه مینځي صحیح ده waschen نه په لاس راغلی sie siehst ته ګورې د ذهن نه په لاس راغلی siehst د چی نه د کتل د ذهن نه په لاس راغلی spricht هغه خبرې کوي د sprechen نه spricht د چی نه په لاس راغلی sprechen خبرو کولو نه sie vergisst وای هغه له یاده وځي د چی نه په لاس راغلی د له یاده وتلو نه vergessen نه په لاس راغلی empfiehlt وای هغه سپارښتنه کوي د چی نه په لاس راغلی سپارښتنه نه په لاس راغلی empfehlen نه په لاس راغلی wir lesen مونږ لولو لوستونو نه په لاس راغلی lesen نه صحیح ده ist هغه خوري د چی نه په لاس راغلی د essen نه په لاس راغلی ist د essen نه په لاس راغلی du fährst ته یعنی ته چلای موټر چلای د چی نه د چلولو نه په لاس راغلی fahren وای ته چلوي du fährst د fahren نه په لاس راغلی اوس راځو دوستانو په دې کې یو څو جملې حلو څنګه مونږ پوهیږو کنه یعنی د فرض کا ergänzen sie وای تشریح کی تاسو د verben نه تفعیلونه دی اوس یو essen د بل څه د lesen ده مونږ په دې جملو کې اول دې جملو کې پورته جملو کې ټولو کې essen نه استفاده کوو او د لاندې دومره جملو کې د lesen نه استفاده کوو فرض کا اول اما یو نفر ده نوم اما ده اوس دا وایي چې تاسو په ماښام کې همیشه یو ځای یې وای اوس دلته باید شی راسي څنګه وایي چې خوري تاسو دلته باید شی راسي څوک ویلی سي ist آفرین دلته راځي ist وای ist ihr خوري تاسو abend ماښام کې immer همیش zusammen یو ځای ګورئ دې کې صرف دا نه چې تاسو دا درس ګرامر یادوي تاسو باید په دې کې جمله یاد شي په لیکلو یاد کړئ په یاد او حفظ کړئ یو چاته وایي چې خوري تاسو په ماښام کې یو ځای خوري ډوډۍ سره کوم ورته ist ihr abends immer zusammen خوري تاسو ماښام کې immer هر وخت همیشه zusammen یو ځای اوس دا دویم به څوک وایي یا لاره ورته څه وایي لاره ورته یا هو ویا اسن په چی بدلیږي ویا سره څوک وایي ویا اسن د جملې په منځ کې په وړو کې حرف لیکل کېږي فعل په سر کې په غټ حرف صحیح ده ویا اسن مونږ خورو چې شي zusammen یو ځای هغه پوښتنه دې کوي تاسو وای همیشه ماښام کې ډوډۍ یو ځای خوري دی ورته وایي چې لاره ورته وو Wir essen مونږ خورو zusammen یو ځای aber لیکن heute نن ورځ nicht نن ورځ نه خورو یو ځای ولې نو دا اوس پوښتنه دیمتري او نارینه ده دې لپاره essen په چی بدلیږي دیمتري essen د نارینه لپاره ist باندې بدلیږي دیمتري ist وای دیمتري چې دا خوري mit einer Kunden دی یو مشتری سره یعنی دی یو اخیستونکی چې یو نفر چې هر وخت سودا کوي یا هغه کوي یعنی دی یو فرما پورې تړلی هغه ته کوندې وایي سری کوندن دی یو مشتری سره خوري کوندین ده ښه und die Kinder او ماشومان چې دي ماشومان دلته جمع لپاره چې راځي اسم په چی بدلیږي څوک ویلی سي wissen wissen نه ده essen ja und die Kinder او ماشومان چې دي essen خوري bei Freunden د ملګرو سره ان شاء الله په دې پوه شئ اوس بیا تکراروم ist ihr Abend immer zusammen وای خوري تاسو ماښام ډوډۍ یو ځای لاره ورته وایي یا هو
wir essen مونږ خورو zusammen یو ځای aber لیکن heute nicht نن ورځ نه Dimitri ist mit einer Kollegin و Dimitri د یو mit یعنی سره einer یو کندین مشتری سره وای ډوډۍ خوري und die Kinder او ماشومان چې دي essen خوري bei Freundin د ملګرو سره. اوس دا لاره د ایمان پوښتنه کوي und du او ته دلته باید دو سره چی راسي essen په چی بدلیږي ist essen ها دو سره essen په چی بدلیږي ist باندې Ist. بدلیږي. آفرین. استاد هم دې نه پوښتنه هم کړې اوندو او اندا بیا دو بیا هم راغلی دی و کنه دې ته وکیل او ته بیا وایي چې ist du خورې ته haben essen mit Finn zusammen او Finn سره یو ځای ډوډۍ خوري خو دلته پوښتنه کړې ده یعنی هغه ټول پوښتنې تی نه دي کړي چې نن ورځ یا ماښام صرف پوښتنه کړې او ته und du بیا ورته وایي خورې ته د ماښام ډوډۍ د Finn سره یو ځای خوري ist du دلته مطلب دا مطلب ځکه جمله دا ده کنه ist du خورې ته abend ماښام ډوډۍ کنه mit Finn د Finn سره zusammen یو ځای. بیا اما ورته چی وایي اما ورته وایي Finn اوس یو نارینه ده سیده دلته اوس Finn سره essen په چی بدلیږي Finn ist. آفرین. Finn ist Finn خوري essen په چی بدل شو په ist باندې Finn ist Finn خوري abends د ماښام ډوډۍ nichts یعنی هغه ماښام ډوډۍ نه خوري und ich او زه چی شي ich سره بیا چی راځي essen په چی بدلیږي ist ich esse او زه خورم nur فقط eine Kleinigkeit یو څه وړوکی Kleinigkeit یعنی یو څه لږ خورم هغه نه خوري Finn و ډوډۍ نه خوري ماښام له خوا زه یو څه خورم یا واړه شیان خورم Kleinigkeit چې ډېر درانده نه وي. یا Finn ist abends nicht weil Finn د ماښام ډوډۍ نه خوري und ich esse او زه خورم nur ein Kleinigkeit یو څه لږ یعنی واړه شیان. اوس راځو دوهم فعل ته راځو lesen ته. lesen وایي لوستلو ته. اوس دا موږ په دې جملو کې استفاده کوو فرض کړئ اما وایي was اوس lesen د ای سره lesen په چی بدلیږي was څوک یې ویلی شي was liest وایي څه لولئ ihr تاسو gerne وایي څه مو خوښېږي تاسو ولولئ was liest ihr gerne هغه ورته ایلینا ورته چی وایي ich سره چی راځي lese ich lese زه لولم یعنی ما ich lese gerne یعنی ما خوښېږي چې ولولم Romane und Petro دا یو رقم قصې او هغه کتابونه دي وایي Romane او Petro لولم. اوس څنګه دلته باید چی راسي ګوره ich ده دلته باید سوري Petro د یو نوم د څه ده دلته Petro نوم ده کنه Roman وایي زه لولم Romane یعنی قصو کتاب und Petro د سړي نوم ده دلته جرمنیان نومونه هم ګډوډ und Petro او Petro چې ده دلته باید چی ولیکو د نارینه سره چی راځي lesen په چی بدلیږي Petro liest لولي gar nicht یعنی هیڅ لوستلی نه لولي هیڅ نه لولي. بیا تکراروم ich lese gerne Romane وایي زما خوښېږي چې ولولم Romane قصو کتاب und Petro چې دی liest gar nicht یعنی هیڅ نه لولي liest gar nicht. بیا Petros چې وایي das stimmt nicht وایي دا صحیح نه ده das stimmt nicht اوس تا ته څوک یو خبره وکړي ته ورته دا امکان نه ده غلطه دا خبره das stimmt nicht وایي دا حقیقت نه لري دا صحیح نه ده ich lese مو ich lese وایي زه لولم او همدارنګه بیا لینا ورته چې وایي لینا ورته وایي was liest راځي دو راغلی که نه was liest du څه لولې ته dann ته څه لولې nur Nachrichten وایي ته نه خبرونه لولې im Internet په انټرنیټ کې وایي دا هم لوستل دي په انټرنیټ کې خبرونه لولې دا لوستل دي. ښه بیا ته ټول تکراروم essen esst ihr abends immer zusammen خورئ تاسې ماښام ډوډۍ یو ځای یا
wir essen morgen früh zusammen Jause, aber heute liegen Nambras nicht nah. Dimitri, da ist Khuri mit einer Kollegin, mit einer Kundin, die او مشتری سره وای خوري ډوډۍ und die Kinder او ماشومان چې دي essen خوري bei Freunden د ملګرو سره und du auch isst du خوري abends machen wir mit Finn zusammen د Finn سره یو ځای ورته Finn isst abends nicht weil Finn د ماښام ډوډۍ نه خوري یعنی ماښام ډوډۍ نه خوري und ich esse او زه خورم nur ein Kleinigkeit یو څه لږ اړه شیان یو لږ خورم یو څه لږ اوس lesen په جملو کې استفاده کوو Was liest ihr gerne? وای تاسو څه خوښیږي؟ ما پوښتنه کوي الینا ورته وایي Ich lese وای زه لولم زما خوښیږي چې ولولم Ich lese gerne ما خوښیږي چې ولولم رومانه قصو کتاب und Petro چې der liest gar nicht ist نه لولي Petro ورته وایي Das stimmt nicht دا صحیح نه ده غلطه ده یعنی خبره یعنی غلطه ده stimmt nicht وای دا صحیح نه ده دا درسته نه ده Ich lese auch زه هم لولم الینا ورته وایي Was liest du denn? نو ته څه لولې؟ Nur Nachrichten im Internet فقط خبرونه په انټرنیټ کې ته لولې دا و دوستانو د نن ورځې درس کوشش وکړئ دا ویډیو 2 دفعې د اقل وګورئ او کوشش وکړئ دغه لیکل یو دفعه در سره ولیکئ دا هم در سره یو ځل ولیکئ او دا لغتونه چې دي دا به در سره په یاد زده کړئ هم په لیکلو هم په لوستلو ځکه دا ډېر مهم دي تاسو یې جرمني ژبه کابل سره کوم دا یاد نه کړ اخره پورې به دې کې مشکل لري او که یاد هم کړئ بیا خوشحاله یې هر درس کې ډیره مننه دوستانو حتما یو کمنټ ورکړئ چې ویډیو مو کتله چې زه پوه شم دغه ورور ویډیو وکتله یا خور یا ورور نو د ټول نه ډیره مننه دا ویډیو دوستانو سره شریک کړئ چې هغوی هم د درسونو مستفید شي الله پامان